السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا د ایمان یوټیوب چینل دی. زما تاریخ پرونی ته ښه راغلاست. سلیمان د اموي کورنۍ اوم امیر دی چې د خپل ورور ولید له وفات وروسته د هجرت په 89 کال په دمشق کې د امارت چارې په لاس کې ونیولې. د سلیمان په وخت کې یوازې جورجان او تبرستان سیمې فتح شوې او کوم لښکر چې د ولید په وخت کې د قسطنطنیې د جګړې لپاره تیار شوی وو هغې خواته ولېږل سو او دغه ښار چې د رومیانو پایتخت وو د مسلمانانو لخوا محاصره سو، مګر دغې محاصرې کومه نتیجه ورنه کړه. د سلمان د امارت دورې عیاشي او فساد په اموي دربار کې زیات کړ او له مرکز څخه د اسلامي دولت نورو برخو ته هم سرایت وکړ. سربیره پر دې سلیمان ځینې مجاهدین لکه موسی بن نصیر، قتیبه بن مسلم او محمد بن قاسم د شخصي کینې او دشمنی له امله بندیان کړل او بیا یې له منځه یوړل. سلیمان تر 2 کاله امارت وروسته د هجرت په 9 کال وفات سو. کله چې سلیمان ناروغ سو غوښتل چې له خپلو زامنو څخه یو تن د ولیعهدۍ لپاره وټاکي، مګر د ځینو پوهانو او مجربو کسانو په مشوره له دې هوډ څخه واوښت او د خپل تره زوی عمر بن عبدالعزیز رحمه الله چې یو پرهیزګار او پوه سړی و په خپل ځای د امارت لپاره وټاکه او د ده په نامه یو فرمان ولیکه تر څو د سلیمان له مړینې وروسته خلیفه سي. هماغه و چې د هجرت په 9 کال د سلیمان له مړینې وروسته عمر بن عبدالعزیز رحمه الله خلافت ته ورسید او د ده په خلیفه کې مسلمانان ډیر خوشحال سول. دغه نومیالی شخصیت د اسلام د مبارک دین او مسلمانانو لپاره د قدر وړ خدمتونه وکړل چې د اسلام په تاریخ کې به د مسلمانانو په یاد وي. د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله خلیفه کېدو سره سم له بیت المال څخه د اموي کورنۍ د غړو معاشونه کم او له نورو مسلمانانو سره برابر سول. د مالیاتو او زکات په برخه کې داسې فیصله منځته راغله چې باید مالیات او زکات د اسلامي شریعت د احکامو له مخې له خلکو څخه واخیستل سي او بیرته په مستحقو کسانو وویشل سي. هغه ملا ماتونکي مالیات چې نورو اموي امیرانو پر خلکو ایښي وو دغه عادل خلیفه په هغو کې کموالی راوست. زیات خلک د خلافت په وخت کې مسلمانان سول. عیاش او بې کفایته حاکمان له کارونو څخه لرې کړل او په ځای دینداره، متقیان او پوه خلک په چارو وګمارل. د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله اصلاحات او خدمتونه د مسلمانانو د سوکالۍ او آرام ژوند سبب وګرځېدل او د همدې خدمتونو له امله د اموي کورنۍ د نورو امیرانو په نسبت د ډیر لوړ مقام خاوند دی. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله ډیر متقی او عادل سړی و. د مور لخوا د نسب سلسله حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته رسیږي. د خپل خلافت په وخت کې په ټول اسلامي ملک کې واقعي اسلامي عدالت برقرار کړ چې مسلمانانو ورته د همدې عدالت او دنیوي جاه او جلال نه خوښولو په سبب د عمر الثاني لقب ورکړ. د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله له خلافت څخه مخکې د خوارجو ډلې وخت په وخت د اموي امیرانو په مقابل کې شورشونه کول، مګر د خلافت په وخت کې خوارجو د هیڅ قسم شورش جرأت ونه سو کړای. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله د همدې تقوا، عدالت، نیک سلوک او ډیر ساده ژوند له امله د اسلام په ځلانده تاریخ کې د ډیر اوچت مقام خاوند سو. دغه عادل او متقی خلیفه تر 2 کالو او 3 میاشتو خلافت وروسته د هجرت په 101 کال د رجب په میاشت کې لدې فانی نړۍ څخه د ابد ژوند پر لور رحلت وکړ. دغه عالی شخصیت تر دې حد د مسلمانانو په زړونو کې ځای درلود چې له ډیرو لرې ځایونو څخه به خلک د روضې د زیارت لپاره راتلل او د خیر دعاوې به یې ورته کولې. دوهم یزید د عمر بن عبدالعزیز له وفات وروسته په هماغه ورځ د اسلامي ملک د امارت چارې ترلاسه کړې. د یزید له امارت سره سم د عراق په خاوره کې شورشونه شروع شول او تر ډیره وخته پورې یې دوام وکړ چې بالاخره تر سختو نشوتو وروسته د څه مودې لپاره آرام سول. د دوهم یزید په وخت کې هغه بې عدالتۍ او عیاشۍ چې د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله د خلافت په وخت کې له منځه تللې وې بیا یې رونق وموند او کوم د قدر وړ خدمت یې د اسلام او مسلمانانو په ګټه سرته ونه رساوه. په دې اساس د دوهم یزید د امارت دوره ټوله د داخلي شورشونو او قیامونو په له منځه وړلو کې تېره سوه او د هجرت په 105 کال کې وفات سو. هشام د هجرت په 105 کال د دوهم یزید له مړینې وروسته امیر سو. د هشام په وخت کې هم څو ځلې داخلي شورشونه او قیامونه منځته راغلل، مګر له سختو جګړو وروسته آرام سول. د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله د خلافت په وخت کې چې پر خلکو کوم مالیات کم سوي وو او د اموي کورنۍ په غړو معاشونه بند سوي وو، د هشام په وخت کې یو ځل بیا پر هغوی مالیات زیات سول او هم د اموي کورنۍ غړو ته معاشونه مقرر سول. د هشام په وخت کې په عجمو باندې تر دې اندازې پورې مالیات ډیر سول چې هغوی دغه بار نسوای پورته
کولی. همدا سبب و چې حارث بن الصریح د هشام په مقابل کې راپاسید او په ماوراء النهر کې ډیر ښارونه ونیول. هشام وروسته له سختو جګړو دغه قیام سرکوب کړ. هشام ډیر پوه او مدبر سړی و. د امارت په دوره کې ځمکې آبادې سوې او د اسلامي دولت سرحدونه ټینګ سول. د ورېښمینو ټوکرانو د اوبدلو صنعت منځته راغی او په لوی لارو کې حوضونه او کاریزونه وکیندل سول. هشام 19 کاله او 9 میاشتې حکومت وکړ چې د دوره هم د اوږدوالي او عامه خدمتونو له امله په اموي کورنۍ کې د اهمیت وړ ده او د هجرت په 125 کال کې وفات سو. له هشام وروسته د هغه وراره دوهم ولید د دوهم یزید زوی امیر سو. دوهم ولید ډیر عیاش او له رعیت سره ډیر بد سلوک شروع کړ. د همدغه بد سلوک له امله د اموي کورنۍ ځینې مشران او د نږدې خپلوان د په مقابل کې راپاسېدل او له 14 میاشتو حکومت کولو وروسته د لومړي ولید 2 زامن هر یو دریم یزید او ابراهیم یو په بل پسې امارت ته ورسېدل چې یزید 14 میاشتې او ابراهیم 3 میاشتې حکمراني وکړه. همدغه وخت چې اموي کورنۍ زوال ته نږدې سوه او په مقابل کې عباسي کورنۍ چې له پخوا څخه د امویانو په مقابل کې تحریک شروع کړی و د اموي کورنۍ د وروستیو حکمرانانو له ضعف څخه ښه ګټه واخیسته او زیات طرفداران یې پیدا کړل او په ښکاره ډول یې مقابلې ته راپورته سول. که څه هم د اموي کورنۍ وروستي حکمران مروان بن محمد ډیر پوه سړی و او ډیر کوشش یې وکړ چې امارت په خپله کورنۍ کې وساتي، مګر کوششونه یې کومه نتیجه ورنه کړه. مروان بن محمد له ابراهیم څخه وروسته د هجرت په 129 کال امیر سو. د مروان دوره ټوله په داخلي شورشونو او جګړو کې تیره سوه. خوارجو د مروان په وخت کې خپل مخالفت ته زور ورکړ او په زیاته اندازه د اموي کورنۍ د وروستیو امیرانو له نفاق څخه ګټه واخیسته او له مروان سره په عراق کې سختې نښتې منځته راغلې او په دې جګړو کې د مروان د پلویانو لخوا ماتې وخوړه. له دې نښتو سره سم چې مخکې هم وویل سول د عباسي کورنۍ پلویانو هم په خراسان کې د ابو مسلم په مشرۍ د مروان مقابلې ته راپورته سول او په هغه جنگ کې چې د دجلې د سیند په غاړه د زاب په برخه کې منځته راغله مروان ماتې وخوړه او مصر ته وتښتېد، مګر د عباسیانو لخوا تعقیب سو او د هجرت په 132 کال ووژل سو. مروان 15 کاله او 10 میاشتې امارت وکړ او د ده له ماتې سره سم د اموي کورنۍ 92 کلن امارت هم پای ته ورسېد. زه حسان زلمی یم، دا زما تاریخ خپرونه ده. دا خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو پر یوه الله جل وعلا شانه سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.